شکریه شمس خزینه صنعتکاره ده چې د ریاضي او ډیزاین په برخه کې 2 لیسانس لري. هغه 12 کاله کېږي چې له ایران څخه خپل هیواد ته راستنه شوې ده. هغه لومړی د جامو ګنډلو چارې په یو ماشین له کوره پیل کړې او د وخت په تیریدو د خزینه لپاره د خیاطۍ د کارځای پرانیسته. من 25 سالی است که کار میکنم. 12 سال میشه که افغانستان آمدیم و از رشته طراحی لباس فارغ شدیم در ایران. در 12 سالی که افغانستان آمدم اول در خانه کار میکردم. ما فعلا 25 پای ماشین داریم. 25 نفر به خیاطی کار میکنن و 3 اول لاکار و 2 اتوکار که کلا 30 نفر پیشم کار میکنن و معاش میگیرن. د هغې په وینا ډیر کله وسره د مالی ملاتړ وسایلو او کاري پیاوړتیا لپاره ژمنې شوي خو هغه څه چې لازمه ده عملي شوي نه دي چې له کبله وخت نیم چارې له خنډ سره مخ وي. مؤسسات خارجی معمولا تا حالی که ما با چشم خودم دیدیم اکثرا کسایی را حمایت میکنن که توانایی اداره یک اداره را ندارن. کسایی را باید حمایت بکنن که توانایی اداره یک کار داره. و من خودم شخصا هیچ وقت نشده که تا حالا از هیچ نهادی کمک مالی شده باشم یا ماشینری همچنان. هر کاری که کردیم تا حالا فقط هم کار شخصی خود ما بوده و خود ما پیش رفتیم. د خیاطۍ په دې مرکز کې ډېرې هغه نجونې پر کار لګیا دي چې له دې وړاندې د ښوونځي زده کوونکي او یا د پوهنتون زده کړې اعلانې وي. دوی دلته پر کار کولو ځان راحته احساسوي او وایي دا کسب یې د دې لپاره زده کړی چې نورو ته له لاس غځولو خلاص او خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. داشت میشه که من در این کارگاه کار میکنم و چیزهایی را که من یاد نداشتم همین کارگاه باعث شد که من یاد بگیرم، یعنی لباس دوزی را یاد بگیرم و بتانم همین خدمت به جامعه یا به خودم بکنم و میتونم از این طریق خرج مصارفی که خودم ضرورت دارم رفع کنم. من 1 سال میشه که در کارگاه خیاطی یاد میگیرم. زیاد چیزا رو یاد گرفتیم. میتونم پیران بدوزم، یه خنقاق، پتلون دختن یاد گرفتیم. خرج مصارف خود پیدا کنم میتونم از این طریق. و خوبی دیگه شی است که اینجا مکمل خانم‌هاست و فامیلا اجازه میتن. خزینه صنعتکارانی وایي د خلکو غوښتنو ته په کتو د لاس په خواریو په لوړ کیفیت رنګارنګ جامې او د اړتیا وړ توکي تولیدوي خو کمرنګه بازار یې د کاروبار په وړاندې لوی ننګونې دي.